السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انس راتنو مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم فرمایلی دي: ما من عبد نست یو بنده چې پر ما باندې درود وایي تعظیما لحق، زما د تعظیم او زما د محبت په وجه باندې پر ما باندې درود وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله مؤمن که درود وایي الله له دې درود څخه یو ملک پیدا کړي، او دومره عظیمه ملکي دومره غټه ملائکه وي چې یو زر پر مشرق او بل پر مغرب باندې وي. نو رسول الله صلی الله علیه و دغه ملائکه درود وایي پر دغه انسان باندې لکه دغه انسان چې څنګه پر رسول الله صلی الله علیه و باندې درود وایي. پر رسول الله صلی الله علیه و درود معلوم دی: اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. ملائکه چې زموږ په حق کې درود وایي د الله څخه زموږ دپاره مغفرت غواړي، وایي الله ته دا وبخښه، ته پر دغه باندې رحم وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي: ويفوه يصلي عليه الى يوم القيامه، تر ورځې قیامت پورې دغه ملائکه پر دغه انسان باندې درود وایي. او دغه رنګه د ابي ذر رضی مبارک څخه روایت دی چې اوصاني رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت راته وکړ که په سفر کې که په کور کې صلات ضحا د څاښت لمونځ مه پرېږده کوه، او بلکې چې پرېوځې پر وترو باندې پرېوځې، وتر اخري کوه باره ورپسې بېدېږه. وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، او دغه رنګه پر درود باندې پرېوځي، درود وایه بیا ویدېږه. چې درود ویل کېږي د انسان سینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت مشغوله وي، نو چې پرېوځي د الله په رحمتو کې داخل سو، که موږ چې جنت ته به ولاړ سي. موږ خو له بده مرغه اوس د ټلیفون په سکرین باندې بېدېږو، فلمونه وګوري، پردۍ نجونې سره واړوي، همارا دی په سړی باندې ځانونه بس د شهواتو ډک کیسه، همارا شیطان هم خدای ایستلی. دا اوس کوم منطق دی؟ هغه د جمعې مبارک شپه خلک باره په فلمو په عیاشیو باندې مصرف کړي. حدیث رقم الحادي والعشرون ویشتم او دویشتم سبحانه څلوېښت. الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر. نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ته ډېر درود ویلو توفیق را نصیب کړي. ابو حفص عمر بن حسین سمرقندي په خپل کتاب رونق المجالس کې واقعه ذکر کوي چې د بلخ په ښار کې رجل تاجر کثیر المال، یو سړی تجار و ډېره سرمایه درلوده، دوه زامن یې وه. نو کوم وخت چې هغه تاجر وفات سو، مړ سو، دوه زامنو یې مال سره تقسیم کړي. نو که هر څو پیسې چې وې نیمه یې نصف سي، نیمه یې د ورور سو، نیمه یې د بل ورور. وکان فی المراث الذي خلفه ابوهما ثلاثه شعرات من شعره صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم. په دې میراث کې درې وریښتان د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هم پاتې سوي وه په میراث کې. نو هر یو وریښته ورواستې یو دانه پاتې سو. هغه مشر ورور وا کشر ته وایي چې راسه دغه وریښته نیمه یې کړو. هغه کشر ورته وایي لا والله بل النبي صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم اجل من ان يقطع شعره. الکشر ورته وایي چې والله په الله قسم دا نه ده مناسب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وریښته دي موږ هغه پرک کړو. مشر څه ورته وایي هغه نو داسې بد بوی پر لګېدلی و لکه دا د اوس زمانې خوراک چې ادب محبت نه لري. نو مشر ورور څه ورته وایي؟ نو ښه ته چې دونه محب یې دونه محبت کوې نو خو ونیسه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم درې وریښتان ستا ستا دنیا ما ته راکړه، هغه کوم میراث چې تا ته درغلی دی هغه ما ته راکړه. هغه کشر ورته وایي نعم بالکل، ما دنیا او زه دې ټوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وریښته صدقه سو. هغه مشر ورور خو نو یو بې عقل و، خو یو بدبویه و، بدبویه والی و.
دا بدبویه سره محبت نه وي ادب نه وي دنیا و مافیا چې سره زر سي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د ورېشته دیدار لا پر ډیر نو یا کشر ورور خپل دنیا ټوله ورکړه هغه دوه مرشتان یې جنران ول د الله جل جلاله کار دی د الله جل جلاله قضا ده نو هغه کشر خبره مسکین او رشتانه په جیب کې واچول انو چې واځي سو رشتان به راوښل او ورته وبې قتل مچ په کړل او صلی علی نبی صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک درود وایي بیا مې رشتان برته په جیب کې کېښود هیڅ ورځې تیرې شوې دغه مشر ورور مال دنیا ټول لاړل ختم شو او کشر ورور په ژوند او په رزق کې الله برکت واچو نو کشر ورور ډېر ښه ژوند وکړي الله دنیا مو ورکړه دا مشر ورور څه دنیا هم لاړه نو فعاش ایاما څه وخت دا کشر ورور ژوندی و بیا مړ شو بعضو صالحینو و بزرګانو په خوب کې ولیدي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم دې صالحینو ته وایي که چا حاجت که د چا حاجت وي الله لري او ضرورت وي نو د پلانکي خبر ته ورسي د الله جل جلاله څخه حاجت وغواړي الله به هغه حاجت درکړي نو فکان الناس یقصدون قبره انسانان به ورتلل دغه کشر ورور و قبر ته هلته به دعاوې کولې الله دعاوې قبلولې او ډېر غټ غټ علما چې به دغه ځوانو قبر ته رالل اوس على آسه برا شو وصل په پښو به تر تېر سو الله د یو ادب یې کاوه لکه امام شافعي رحمت الله چې د امام صاحب رحمت الله قبر ته راکلی دا واقعا د امام شافعي صاحب د مذهب علماو ذکر کړی دا اوس که زموږ د مذهب علما ووایي نو به موږ ویلي وای چې دا په امام شافعي صاحب چې درواغ کړل شوي د خپل مذهب علما وایي چې د امام صاحب رحمت الله قبر ته به امام شافعي صاحب رالی نو چې کوم حاجت وي دوه رکعت لمونځ به وکړي هغه به هغه حاجت ورپوره کړي سعادة الدارين صفحة يوصل دويشت اللطيفة الرابعة والثلاثون نو الله جل جلاله دې المستاذ جيبي مشغوله په ذکر وګرځي او محترمینو یو یتیم خوري مدي الله مو فزيرين اور یو څنګه استوار پروش کاری شي په پټاو سوی کشر دی لاس کالو یو لاس کالو سترګې خوش ک بیا درې څلور اپریشن و اوس بیا پښه پښه دی بلګونه دی کچېشتي خو نه ډاکټران په پیژ نه مراله خواري خواري استوي اکه مسلو حل تور خلاص ولکه د مسجد ختم شروع کړی دا غتور خلاص بس په دغه اخته دوی ورته کوي چې الله یې جوړ کړي دا شپه خو د الله په لاس خصوصا د جمعې شپه د لسوار درود وایست او دغه دعا وکړي چې دیوبندي مولوي صاحب پرې الله جوړ کړي او د صحت ورکړي ټول موږ چې جوړ یو موږ چې مریض نه لرو باره به ستاسو خدمت ښه کوو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته